ویسا ورځپاڼه امریکا لا هم د بن کانفرانس په شان د یوې بلې غونډې په هڅه کې ده. ویسا ورځپاڼه په خپله سرلیکنه کې د ترکیې په راتلونکې غونډه کې بحث کړی دی. ورځپاڼه لیکي امریکا لا هم هڅه کوي چې د بن په شان یو بل کانفرانس جوړ کړي. د دوحې تړون امضا د افغانۍ سولې بهیر په تړاو همدا اوس امریکا هڅه روانه کړې تر څو په ترکیه کې د 2001 د بن کانفرانس ته ورته غونډه جوړه کړي او کورنۍ او بهرنیو لورو ته دا انطباع ورکړي چې ګواکې واشنګټن په دې غونډه کې د افغان مسلې په حل کول غواړي او د سولې پروسه حتما یوې نتیجې ته رسوي. د سرلیکنې له مخې افغانان باید ډیر پام وکړي چې هسې نه امریکا یو ځل بیا پرمختګ وټاکي، ځکه امریکا اوس د نړیوالو ترڅنګ سیمه ییز همکاران هم موندلی دي. موږ افغانان باید متوجه اوسو چې نن سبا زموږ پرمختګ یو وار بیا د ټاکل کېدو په حال کې دی. امریکا د نویو بین المللي سیمه ییزو شرایطو، نویو انکشافاتو او په افغانستان کې د 20 کلن حضور د لاسته راوړنو په نظر کې نیولو سره غواړي دلته یوه مرحله پای ته ورسوي او د خپل حضور نوې مرحله په نوې بڼه پیل کړي. د ویسا په باور وروستۍ هدفي وژنې د دې ښکاره بیلګې دي چې ګڼ عملي کدرونه پکې ووژل شول، خو تر اوسه یې وژونکي پیدا نه شول. همدارنګه زموږ علمي کدرونه، دیني جیت علما، د مدني ټولنې فعالانو په منظمه توګه خصوصا په کابل کې د هدف وژنو هدف ګرځي.